بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نوراغانو ریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. نن په 14 درس کښې تاسې ته د انګریزي ژبې د زمانو څخه تېره جاري زمانه یا past continuous tense وړاندې کوو. وړاندې له دې چې د دې زمانې فارمولې او جملې تاسو ته وړاندې کړو او ویې وایو، د هغه څخه مخکې د دې زمانې تعریف یا پېژندنه او همدارنګه قوانین په تفصیلي بڼه باندې، یعنې تفصیل هم یو ځای راسره وګورئ او واورئ. تاسې چې په تفصیل کې د کومو نقاطو او کومو قوانینو سره مخ کیږئ، هغه د خپل یاداشت په ځانګړي کتابچې کې ځان سره یاداشت کړئ. هر کله چې موږ تاسو ته درس وړاندې کوو، تاسې باید هغه درسره وګورئ او هم یې یاداشت کړئ. Past continuous tense تېره جاري زمانه، تېره سوې جاري زمانه. Definition: Past continuous tense is used to talk about an action that happened at the moment of speaking continuously in the past. تعريف: تېره جاري زمانه د هغو کارونو لپاره کارول کیږي چې په تېر وخت کې د خبرو په لحظه کې صورت نیولی وي. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعلونه یا فعلونه دوه دي، لکه was او were، چې was د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه he, she, it, name. were د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه they, we, you, names. په دې زمانه کې د فعل یا verb سره ing یا جاري حالت هم کارول کیږي. تاسې د تېرې جاري زمانې پېژندنه یا تعریف، همدارنګه په تفصیل کې مو د دې زمانې پر کومکي فعلونو او همدارنګه د فعل په حالت باندې هم وغږېدلاست. منتها غواړم تاسو ته په دې اړه باندې لږ څه لنډ معلومات هم وړاندې کړم چې تاسو نور هم ډېر د دې زمانې د استعمال او د کارولو په ځایونو باندې وپوهیږئ. تاسو فکر وکړئ، هر هغه کار چې په حاضر مهال کې جاري وي، طبیعي خبره ده چې دغه کار به په تېر مهال کې هم جاري وي. مثال: زه دا د درس ریکارډوم، درس وایم. تاسې زما ویډیو ګورئ. زه داسې وایم چې I am recording a video. زه فعلا یوه ویډیو ریکارډوم. دا هغه کار او فعالیت دی چې په حاضر مهال کې جریان لري او په حاضر مهال کې زه ترسره کوم. خو که چیرې زما دغه حاضر مهال کړنه او فعالیت د وخت په تېرېدلو سره پاست ته انتقال سوه یا تېر مهال ته انتقال سوه، نو بیا نسم کولی چې I am recording a video. بیا ویلی سم چې I was recording a video. ما یوه ویډیو ریکارډوله، یعنی زما کار او فعالیت په تېر مهال کې جریان درلود. نو هر هغه کار چې په حاضر مهال کې ساده وي، په تېر مهال کې هم ساده دی، ځکه همدغه ساده کار د وخت په تېرېدلو سره تېر مهال یا تېر زمانې ته انتقالیږي. هر هغه کار چې په حاضر مهال کې جاري وي، دغه کار انتقالیږي تېر مهال ته. دا به هم تاسې په جاري بڼه باندې وایست. دا مې درته په تېر درس کې هم واضح کړله. نن بیا ستاسې د پوهاوي په خاطر باندې د حاضرې جاري زمانې او تېرې جاري زمانې ترمنځ تطبیق درته وکړ او د هغوی د استعمال او کارولو اړیکې چې څومره نږدې دي هغې مې درته واضح کړلې. اوس راځو د دې زمانې جملو ته چې لومړی پوزیټیو فرموله، مثبته فرموله ده. مثبته فرموله کښې سبجیکټ پلس ایچ وي یا هیلپینګ ورب واز ور. د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعلونه دوه دي، چې یو واز دی بل ور دی. چې واز د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي لکه he, she, it, name. نوم چې د هر چا نوم وي، که هغه د شخص نوم وي، د ځای نوم وي یا د شي نوم وي، خو چې ناون یا اسم یا نوم وي. بل ور د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي یا جمع سبجیکټس لپاره کارول کیږي چې شمېره د یوه څخه زیات وي، لکه they, we, you, names نومونه.
لکه احمد او خان، جاوید او قدرت او داسې نور نومان چې هغه دوه نومونه یا دوه اشخاص په فایل کې استعمال سي او وکارول سي. تاسو پوهیږئ چې په ټولو جاري زمانو کې یا کنټینیوس ټنسز کې د فعل یا ورب سره آی ان جی یا جرن حالت کارول کیږي. دا یو څه باید در سره یاد وي. د هغه څخه وروسته ابجکټ د جملې دی. اوس یې مثال وړاندې کوو. I was watching football match. I was watching football match. ما د فوتبال لوبه کتل. ما د فوتبال لوبه کتل. I subject د جملې دی. was کومکی یا مرستندوی فعل دی. watching verb with ing د فعل سره ing یا جرن حالت دی. او فوتبال میچ هم د فوتبال لوبه ابجکت د جملې دی. دوهم مثال. They were drinking coffee. They were drinking coffee. دوی قهوه چښل. دوی قهوه چښل. They subject یا فاعل د جملې دی. were helping verb یا کومکی مرستندوی فعل دی. drinking یعنی چښل verb with ing سو. coffee هم object د جملې یا مفعول د جملې دی. دوامه فرموله نیگیټیو فرموله منفي فرموله ده. د منفي فرمولې جوړښت د مثبتي په څیر دی خو یوازې د کومکي فعلونو څخه وروسته او د مین ورب څخه مخکې ناٹ اضافه کیږي. مثال subject plus HV یا helping verb was were چې was او were د زمانې مرستندوی کومکي فعلونه دي plus not negative form دی not استفاده کیږي plus verb with ing plus object چې هغه مفعول د جملې دی. مثالونه په دې ډول دي. She was not studying math. She was not studying math. د ریاضي نه مطالعه کول. د ریاضي نه مطالعه کول یعنی د دې کار په تیر مهال کې جاری نه و یا جریان نه درلود. She subject د جملې was کومکی مرستندوی فعل دی. not negative form studying مطالعه کول verb with ing چې تاسو دلته وینئ او همدارنګه math هم object د جملې یا مفعول د جملې دی. math means معنا ریاضي. دوهم مثال. we were not washing the dishes. we were not washing the dishes. موږ لوښي نه پرېمینځل. موږ لوښي نه پرېمینځل یعنی زموږ کار په تیر مهال کې جریان نه درلود یا جاری نه و. we subject د جملې were کومکی مرستندوی فعل not negative form negative سو. wash یا washing پرېمینځل. wash خپله پرېمینځلو ته وایي. دلته مو د wash سره ing اضافه کړه چې جرن حالت یا جریان لرونکی حالت رامنځته کړي. washing پرېمینځل. the dishes لوښي. interrogative فرموله سوالیه یا پوښتنیزه فرموله ده. مخکې له دې چې تاسې سوالیه یا پوښتنیزه فرموله جوړوئ د هر څه څخه وړاندې د هغې زمانې چې تاسې یې لولئ د هغې زمانې کومکي او مرستندوی فعلونه د جملې په سر کې ایښودل کیږي. وروسته فاعل فعل او مفعول د جملې اضافه کیږي او کارول کیږي. HV یا helping verb was a word دی plus subject فاعل د جملې plus verb with ing د فعل سره ing جرن حالت دی plus object مفعول یا object د جملې دی. مثال یې. was it raining last night? was it raining last night? آیا تیر شپه باران اوریدی؟ آیا تیر شپه باران اوریدی؟ was
کومکی یا مرستندوی فعل دی. it سبجکت یا فاعل د جملې سو. raining د باران اوریدل verb with ing سو. last night هم object د جملې دی. دوه مثال یې were you writing an interesting story? were you writing an interesting story? آیا تاسو یوه په زړه پورې کیسه لیکل؟ آیا تاسو یوه په زړه پورې کیسه لیکل؟ پوښتنه داسې کیږي چې آیا په تیر وخت کې ستاسې کار جریان درلود که یا؟ were کومکی یا مرستندوی فعل سو. یو سبجکت د جملې دی. write معنا لیکل ورسره verb ing راغلی دی چې writing لیکل جاري حالت یې وشوی او بل an interesting story هم object د جملې سو یا مفعول د جملې دی. interrogative negative formula منفي پوښتنیزه فرموله. په دې کښې دوه فرمولې دي. HV a helping verb was were plus subject plus not plus verb with ing plus object plus question mark د جملې په پای کښې سوالیه علامه ده. HV helping verb دومه فرموله ده. was were plus not plus subject plus verb with ing plus object plus question mark. اوس یې مثالونه په دې ډول دي. was he not driving a car? was he not driving a car? آیا د یو موټر نه چلوي؟ آیا د یو موټر نه چلوي؟ was کومکی یا مرستندوی فعل سو. he سبجکت د جملې دی. not negative form. driving چلول. drive چلول. drive معنا چلول. دلته د drive سره ing یا جرن حالت راغلی دی. او a car یو موټر. دوه مثال were not they traveling to Kabul? were not they traveling to Kabul? آیا دوی کابل ته سفر نه کاوه؟ آیا دوی کابل ته سفر نه کاوه؟ were کومکی یا مرستندوی فعل دی. not negative form. they subject. traveling travel سفر کول. دلته د travel سره ing یا جرن حالت استفاده شوی دی چې حالت یا کړنه فعالیت جاری یا دوامدار وشي. to Kabul هم object د جملې سو. نن تاسې د تېرې جاري زمانې په اړه باندې درس درلود. خدای دې وکړي چې شپاړلسم درس کښې مو ډېر څه زده کړي وي او د درس پر مهال باندې مو نوټ هم اخیستی وي. که چیرې تاسو کومه ستونزه ولرئ یا پوښتنه ولرئ کولی شئ چې په یوټیوب چینل کښې او یا هغه لینک چې موږ د فیسبوک پاڼې ته راشریکوو کولی شئ په کمنټ کې مو خپلې ستونزې او وړاندیزونه ټول راسره شریک کړئ. انشاءالله موږ خپل وس او توان کوو چې تر تاسو پورې په غوره توګه باندې خدمتونه وړاندې کړو. زموږ راتلونکي درسونه هم درسره تعقیب کړئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ.